درنو لیدونکو، نن درته د مفتي عزیز الرحمن په اړه مفیده ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او مریم شیبه چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې پکې د پاکستان مشهور مفتي عزیز الرحمن د خپل یو تن زده کوونکي سره ناوړه اړیکې لرلې. د مفتي زده کوونکي د ویډیو په پای کې وویل دا لومړی ځل نه دی چې داسې ناوړه پیښه ورسره کیږي، بلکې د ماشومتوب راهیسې ورسره ورته چلن شوی دی. د پاکستان د علماو بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوي دي او که په یاد مفتي ګناه ثابته شي هغه ته به سخته سزا ورکړل شي. مفتي عزیز الرحمن د جمعیت علماء اسلام ګوند مرستیال دی او په پاکستان کې د دینی مدرسو د چلولو مسؤل دی. د یاد مفتي په اړه په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه ښکاره شول او بالاخره د پاکستان د پولیسو لخوا مفتي ونیول شو. مفتي په خپل جرم اعتراف وکړ او د خپل یو زوی سره یو ځای نن ونیول شو.